ښه په پیسو بد په پیسو دغه او دا په پیسو ژوندون ته اخلم د قاتل نه هره سا په پیسو د سرمایې د جادوګر نظام د زور په سبب د سرمایې د جادوګر نظام د زور په سبب سبا ته ګوره چې هرسیږي به هوا په پیسو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ. معیار د معیار خپرونې دغه یو مقصد دغه یوه هڅه هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره نن ډېر ګران ملګری یقینا چې ډېر خوږ شعر لیکي، په پښتو مین دی، په پښتنو مین دی او د پښتنو په دغه خاوره مین دی. ډېر ښاغلی او ډېر محترم جهانګیر حسرت صاحب ناستی کوي. په نننۍ خپرونه کې د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه خوندونه اخلو. ډېر ښاغلیا په معیار خپرونه کې درته ستړي مه شي وایم. در صاحب مهرباني اول خو د ټولو نه مخکې د معیار پروګرام مبارکي تاسو له درکوو. ډېره مننه حسرت صاحب له تاسو نه هم. ګرانه د ادب حوالې سره ته یو څو پوښتنې کومه، کوم داسې صنف مو زیات خوښیږي په ادب کې او کار مو په کوم صنف باندې زیات کړی دی؟ یاره در صاحب خشته خو ټول دي، خو په غزل باندې هم زیات کار کړی دی. لیکو غزل ډېر کار هم په غزل کړی دی. نظم طرف ته مو چېرته پام نه دی ګرځولی؟ نظم ته هم کړی دی، نظم هم را سره شته، خو خوښ هم غزل دی، ډېر هم لیکي. سمه ده. جهانګیر حسرت صاحب کوم داسې استاد نه مو زده کړه کړې ده که نه پښتو ادب کې؟ یاره داسې استاد خو نشته، خو د خاطر پلیزي کتاب نه هم ډېره زده کړه کړې ده، او یو ښایسته رحمان ښایسته صاحب و د هغه هم نه مې زده کړه کړې وه، او بل هم تاسو نه دا کړې وه چې مشاعرې ته هم بوتلي وو. بس دغه زموږ غټه دغه وه. ډېره مننه. دا زمونږ فرض دی، زمونږ معیار خپرونه چې کوم ده خو د دغه ورکو لالونو دپاره ده. انشاءالله موږ به دغه هڅې جاري ساتو. ګرانه کتاب په اړه باندې مو څه خیال دی؟ را روان وخت کې به مو موږ ته کتاب میلاو شي که نه؟ یاره انشاءالله کتاب ته هم خو خیال شته، خو یو دوه خبرې مخکې کوم ستاسو پروګرام کې لکه اکثر دا خبرې ډېري چې زما غزل په معیار نه دي پوره که نه. هر چا سره به درې او دوه کتابه لیکل وي، خو وي په معیار نه دي پوره. چې په معیار نه پوره کېږي بیا دې نه کوي که نه، ځکه چې دونه لیکل وکړي او بیا هم نه دي پوره کېدی شي چې دا په معیار کم نه دي پوره او دې نه لکه موږ ډېره زده کړو، خو تاسو یې نه چاپ کوئ. او که په معیار پوره شي هغې کې زموږ د زده کړې څه وي نه، نو لکه دا خبره به نه کړو چې په معیار نه دي پوره. انشاءالله چې چا له خدای وس ورکړي او ورسره وي او برابرېږي د کتاب دغه نو چاپ دی. حسرت صاحب ستاسو خبره په ګل بدله، خو دې کې داسې خلک شته چې هغوی د خپل کتاب وس نه لري. بلکل دغه خبرې ته خیر زه نه راځم. د معیار کتونکو سره به څه شریکوئ په دا مهال پروګرام کې؟ یو کلام به شریک کړو. کلام نه مخکې یو څو شعرونه. دا ستا د حسن په تاثیر ختمه ده، دا ستا د حسن په تاثیر ختمه ده، لکه چې څنګه په کشمیر ختمه ده. دا ستا د حسن په تاثیر ختمه ده، لکه چې څنګه په کشمیر ختمه ده. تا چې چینار سره یوازې ویستې، تا چې چینار سره یوازې ویستې، دا ستا په هغه یو تصویر ختمه ده. تا چې چینار سره یوازې ویستې، دا ستا په هغه یو تصویر ختمه ده. نور یو دوه شعرونه ما سره هم تا سره هم شتا غمات ټیکري، ما سره هم تا سره هم شتا غمات ټیکري، راځه چې وشمارو د چا سره دي زیات ټیکري. ما سره هم تا سره هم شتا غمات ټیکري، راځه چې وشمارو د چا سره دي زیات ټیکري. زموږ ګل په وس کې نو چې ورکړی مو وي، زموږ ګل په وس کې نو چې ورکړی مو وي، موږ به یو بل له ورکول په ملاقات ټیکري. او غزل دی دا ځان یې ورته ستړی کو نن ښه په تناره، دا ځان یې ورته ستړی کو نن ښه په تناره، همزولو ته یې کیسې کړلې د زړه په تناره. دا ځان یې ورته ستړی کو نن ښه په تناره، همزولو ته یې کیسې کړلې د زړه په تناره. زه هم ورته د سترګو په زنبل کې په یو نیپم، زه هم ورته د سترګو په زنبل کې په یو نیپم، دی هم د بڼو لاندې راکته په تناره. زه هم ورته د سترګو په زنبل کې په یو نیپم، دی هم د بڼو لاندې راکته په تناره. زه هم په تماشوم دی هم په تماشه وه، زه هم په تماشوم دی هم په تماشه وه، بسر کې دی رو چې الوته په تناره. زه هم په تماشوم دی هم په تماشه وه، بسر کې دی رو چې الوته په تناره. او بل شعر د یو څه نوي نوي عشقو څه مونږه شرمېدلو،
څه نوې نوې عشقو څه مونږه شرمېدلو څه زړونه وارخطا و درزېده په تناره څه نوې نوې عشقو څه مونږه شرمېدلو څه زړونه وارخطا و درزېده په تناره او اخري شعر دی حسرته چې پتلو کې شوه نو پټې راله راکړه حسرته چې پتلو کې شوه نو پټې راله راکړه ککوړ یې پخ کړي و خواږه په تناره ډېر ښکلی جهانګیر حسرت صاحب ډېر ښکلی غزل یو غزل نیم را سره بل شریک کوي نو ډېر خوند به وکړي ولې نه بل غزل دی د حسن غرغنډې کوي جهان په اور کې سیزي د حسن غرغنډې کوي جهان په اور کې سیزي ما تورې تورې سترګې د جانان په اور کې سیزي د حسن غرغنډې کوي جهان په اور کې سیزي ما تورې تورې سترګې د جانان په اور کې سیزي ته هم به د خپل حسن په لمبو کې غرغنډه شي ته هم به د خپل حسن په لمبو کې غرغنډه شي نن ما که د تودوخو باران په اور کې سیزي ته هم به د خپل حسن په لمبو کې غرغنډه شي نن ما که د تودوخو باران په اور کې سیزي او توده سړه روړي ورله د بل کره خدمت کړي توده سړه روړي ورله د بل کره خدمت کړي تو ګوره بچوله چې مور ځان په اور کې سیزي توده سړه روړي ورله د بل کره خدمت کړي تو ګوره بچوله چې مور ځان په اور کې سیزي او خبره به د یو وي او قسم پې ورته بل خوري خبره به د یو وي او قسم پې ورته بل خوري دا بعضې خلک هسې خپل ایمان په اور کې سیزي خبره به د یو وي او قسم پې ورته بل خوري دا بعضې خلک هسې خپل ایمان په اور کې سیزي او د ظلم انتها د زما سا ورته ډوبېږي د ظلم انتها د زما سا ورته ډوبېږي د بعضې مذهبونو کې انسان په اور کې سیزي د ظلم انتها د زما سا ورته ډوبېږي د بعضې مذهبونو کې انسان په اور کې سیزي قسم دی لیونې چې ستا د تلو سره کم نشو قسم دی لیونې چې ستا د تلو سره کم نشو یادونه د حسرت په مغه شان په اور کې سیزي ډېر ښکلی حسرت صاحب ډېر ښکلي شعرونه ګرانو کتونکو جهانګیر حسرت صاحب مو واورېده یقینا چې ډېر په زړه پورې شعر لیکي حسرت صاحب له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د معیار خپرونې دپاره مو ماله دغه قیمتي وخت راکړو ډېره مهرباني در صاحب انشاءالله بیا هم راځئ ستاسو خپل ځای بالکل ګرانه زمونږ د پروګرام ما چې د پروګرام په پیل کې دغه خبره وکړه دغه ورکو لالونو دپاره دی ګرانو کتونکو جهانګیر حسرت صاحب نه مو د خوند او د رنګ شعرونه واورېدل انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو تر دې دمو ورکوي کوربه داود شاه درد او کیمرمین انعام الله انعام له اجازت چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم